ډیرو خلکو په دې لاس پورې کړی دی چې د هغه واقعاتو ترتیبوار بیان وکړي کم چې زموږ په منځ کې تیر شوي دي، بلکې هغې موږ ته خبرې حواله کړي دي او چا چې دا واقعات د سر نه په خپلو سترګو لیدلي وو هغې د زیري خادمان وو. نو زه هم په خپل وار ای خوږه تیوفیلسا ستا دپاره د پوره تحقیق نه پس دا ټولې خبرې په ترتیب سره لیکم. دا د دې دپاره چې ستا په هغه خبرو پوره یقین وشي د کومو نه چې ته خبر کړی شوی. د یهودیا د هیرودیس بادشاه په زمانه کې یو یهودي امام و چې نوم یې زکریا و. دی د ابیا د خاندان و. د هغه ښځه د هارون د اولاده وه. د هغې نوم الیشبا و. دی دواړه د خدای پاک په وړاندې رښتیني وو او د مالک خدای ټول حکمونه او قانونونه یې بې عیبه منل، خو د هغې اولاد نه و ځکه چې الیشبا شنډه وه او دی دواړه د ډېر عمر وو. یو ځل چې د زکریا د خاندان د خدمت وارو او هغه د امامت فرض پوره کولو، نو د امامت د طریقې په مطابق د هغه د نامې اسک راووته چې د مالک خدای کور ته ننوځي او خوشبويي وسیزي. دا د خوشبویۍ د سیزلو وخت و او بهر ټوله جمع په عبادت کې مشغوله وه. هز يديك ابو مفتاح اجرد الالحام في چې د مالک خدای یوه فرښته د خوشبویۍ د قربانګاه ښي طرف ته ولاړه ښکاره شوه. د دې په لیدو زکریا حیران شو او یرې واغېستو، خو فرښتې هغه ته وفرمایل زکریا یریږه مه، ستا دعا قبوله شوه، ستا د ښځې الیش بابا یو زوی وشي او ته به د هغه نوم یحیا کېدې. ستا زړه به د خوشحالۍ نه ټوپونه وخي او ډېر خلک به د هغه په پیدایښت خوشحاله شي ځکه چې هغه به د مالک خدای په نس لوی وي. هغه به می او شراب کلم نسکي. د مور د ګېډې نه به هغه په روح القدس مامور وي او هغه به ډېر بن اسرائیل د مالک خدای پاک لارې ته راواړی. هغه به د الیاس په روح او طاقت د مالک نه وړاندې روان وي چې د پلارانو په زړونو کې خپلو بچو دپاره دوباره مینه واچوي او چې نافرمانه د صادقانو حکمت ته راوګرځوي او خلک د مالک خدای د تابعدارۍ دپاره تیار کړي. زکریا فرښتې ته وفرمایل زه څنګه په دې باور کولی شم؟ زه په خپله بوډا یم او زما ښځه هم بوډۍ ده. فرښتې جواب ورکړه چې زه جبرائیل یم، زه د خدای پاک په حضور کې ودرېږم او زه تا سره د خبرو کولو او د دې زیري درکولو دپاره رالیږلی یم. خو اوس واوره چې ته به د خبرو طاقت بیلې او د دې کار د کېدو پورې به ستا خوله بنده وي ځکه چې تا په ما باور ونه کړ او په خپل مقرر وخت به زما خبره صحیح ثابته شي. په دې دوران کې خلک د زکریا په انتظار وو او سوچ یې کولو چې هغه د خدای په کور کې ولې دومره ایثار شو. کله چې هغه راووته نو د هغې سره خبرې نه شوې کولی او هغې پوه شو چې هغه د خدای په کور کې څه رویا ولیده او هغې ته اشارې کولې خو ژبه یې نه چلېده. کله چې د هغه د خدمت ورځې ختمې شوې نو زکریا کور ته لاړو. د دې نه پس د زکریا ښځه الیشبا امیدواره شوه او 15 میاشتې هغې خپل ځان پټ وساته. دا یې وویل چې دا د مالک خدای رضا ده چې اوس هغه زما سترګې اوچتې کړې او زه د بني ادمو په وړاندې په خپل فضل سره د سپکاوي نه بچ کړم.